سلامونه ستړي مشئ د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیپ. طالبانو ته د امریکا پرېښودل شوي پوځي تجهیزات. ټرمپ یو ځل بیا د دغو تجهیزاتو پر بیرته اخیستو ټینګار وکړ. د افغانستان د شتمنیو کنګلتیا. طالبانو د پیسو د لیږد په برخه کې له ازبکستان مرسته وکړه. ناقانونه کډوالي. د اسلام کلا پر پوله د یوه افغان کډوال جسد وموندل شو. د اوکراین ولسمشر له لوري د بریتانیا ستاینه. زلنسکي د اوکراین د دفاع په پار له سټارمر مننه وکړه. او مارکو روبیو وایي که حماس ټول یرغمل شوي کسان خوشي نه کړي نو له منځه به لاړ شي. بشپړ خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پاتې امریکایي تجهیزات به له طالبانو بیرته واخلي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ټرمپ دا څرګندونې د شنبې په ورځ په دغه هیواد کې د محافظه‌کارانو په یوې لویې غونډه کې کړې دي. هغه د بګرام په هوایي اډه کې د طالبانو پر ترسره کړي پوځي برید په سخته نیوکې وکړې او ادعا یې کړې چې له دې ډلې به ټول امریکایي تجهیزات بیرته واخلي. ټرمپ زیاته کړې چې طالبانو د دغه تجهیزاتو پلورل پیل کړي چې دا نه باورېدونکې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار کړی که په پام کې وي چې واشنګټن طالبانو ته پیسې ورکړي نو دا ډله باید پوځي تجهیزات بیرته دغه هیواد ته وسپاري. ټرمپ د خپلې ادارې له چارواکو غوښتي چې دا مسله تعقیب کړي. هغه خبرداری ورکړی چې دا پرمختللي او نوي امریکایي تجهیزات باید له طالبانو واخیستل شي. ټرمپ دغه راز ادعا کړې چې د 4 اونیو حکومت د جو بایډن د 4 کلونو تر حکومته په ځلونو غوره دی. دا دریم ځل دی چې ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو د پاتې امریکایي تجهیزاتو پر بیرته اخیستلو ټینګار کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د ازبکستان د مرکزي بانک له رئیس تیمور اشمیتوف سره په کتنه کې افغانستان ته د پیسو د لیږد لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې اعلان کړی چې د دواړو خواو د بانکي همکارۍ د پراختیا د مالي لیږدونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو او په سوداګریزو معاملو کې د ملي پولي واحدونو د کارونې په اړه بحث وکړ. د طالبانو د اعلامیې له مخې د تادیاتو د سیستمونو نښلول او پراختیا او د بانکي ظرفیت لوړول هغه نور مسایل وو چې د دواړو خواو ترمنځ پرې بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ د دې ډلې یو پلاوی د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته په 2 ورځني سفر ولاړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ مطبوعاتي دفتر اعلان کړی چې په دغه سفر کې د قانونو، ترانسپورت، سوداګرۍ، کرنې او مالیې وزیران او د افغانستان بانک د رئیس په ګډون د دې ډلې څو جګپوړي اقتصادي چارواکي د عبدالغني برادر ملتیا کوي. سرچینې وایي چې د هرات ولایت په اسلام کلا کې د ایران سره د پولې په صفري برخه کې د یو کډوال کنګل شوی جسد موندل شوی دی. سرچینو د یکشنبې په ورځ 8 صبح رسمانې ته تایید کړه چې دغه کس د سختې سړې هوا له امله هغه مهال ساه ورکړي کله چې یې هڅه کوله له پولې واوړي. د سرچینو په وینا مړ شوی کس محسن نومیده او د غور ولایت د لالو سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکی و. سرچینو د محسن د پلار نوم غلام نبی او د نیکه نوم یې محمد اکبر یاد کړی دی. طالبانو اعلان کړی چې دغه سړي جسد د دوی د 10مې سرحدي لوا د 3م کنډک لخوا موندل شوی دی. ویل کېږي چې دا پیښه د نامناسبې هوا په شرایطو کې په ناقانونه توګه له پولې د اوښتو د جدي خطرونو ښودنه کوي. تر دې وړاندې هم ګڼ افغان کډوالو د سختې سړې او ناسمې هوا له امله د ایران له پولې په ناقانونه توګه د اوښتو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دی چې له بریتانیا مننه کوي چې له روسیې سره په جګړه کې یې خپله مشري ساتلې ده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د بریتانیا لومړي وزیر کی سټارمر له زلنسکي سره په یو ټلیفوني اړیکه کې له کیفه خپل ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر ویلي دی چې دوی په خپلو خبرو کې خپل ډیپلوماټیک دریځونه روښانه کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې له روسیې سره په جګړه کې د بریتانیا د بشپړ ملاتړ له امله له دغه هیواده مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زلنسکي له حضور پرته له روسیې سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي. ټرمپ پرون په یوه وینا کې څرګنده کړه چې د سولې په خبرو کې د زلنسکي حضور اړین نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که حماس غورځنګ ژر تر ژره ټول اسرائیلي یرغمل نیول شوي کسان خوشي نه کړي نو له منځه به لاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه بیان کړي دي. روبیو ټینګار کړی چې د بیباس د کورنۍ د وژنې په ګډون له یرغمل شوي کسانو سره د حماس چلند د دې ډلې وحشیتوب ښیي. هغه زیاته کړه چې د یرغمل شوي کسانو د خوشي کولو د بهیر ځنډېدل به د دې ډلې لپاره له زیانه ډک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر حماس یو ترهګریز سازمان بللی او ویلي دي چې که یرغمل شوي کسان خوشي نشي نو دا ډله به له منځه وړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ساعتونو کې حماس 10 یرغمل شوي کسان چې 4 اسرائیلي جسدونه هم پکې شامل دي تل ابیب ته سپارلي دي. قدرمنو لیدونکو د دې مهال مهم خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.